قدرمنو په دې هیله چې پرونو ادغام پیژندلې وي او د ادغام هغه تعریف هم پیژندلې وي او د ادغام هغه حروف هم پیژندلې وي. راځو د ادغام سببونو ته. نن درس به د ادغام په سببونو کې چې ادغام درې سببونه لري: ادغام مثلین او ادغام متجانسین او ادغام متقاربین. ادغام مثلین هغه ادغام ته ویل کیږي چې دوه هم ډول حروف یو په بل کې مدغم شي، لکه مدغم فیه او مدغم علیه، دواړه د یو جنس نه. نو دوه هم ډول لګي اذهب بکتابی. او ادغام متجانسین هغه ادغام ته ویل کیږي چې د یو مخرج حروف په یو بل کې مدغم شي، لکه اذ ظلموا اذ ظلموا اذ ظلموا. نو ذال او د ضا مخرج یو دی، نو دی وجه نه دیته ادغام متجانسین ویل کیږي. متجانسین. ادغام متقاربین هغه ادغام ته ویل کیږي چې په مخرج او صفت دواړو کې سره نږدې وي، لکه من فوقکم من فوقکم. په دې هیله چې دغه سببونه وپېژنئ، نور به بیا مخکې ځو. ښه وخت، خوشحاله شئ.